د پاکستان هغه مشهور مبلغ دی، هغه تقریرونه چې کوي، تقریرونه کوي، مولا نه دی، نوم یې نه علم، هغه نه چا تپوس کړی دی چې د سود دا مسله څه ده، هم د هغه نه د انګریزانو په ملک کې تپوس کړی دی. نو هغه د خپه په دې خپه باندې اچولي د داسې لکه دغه په سټایل کې چې سړی چې تکبر کوي که نه. وی ګوره مسله د سود په اخیستو کې ده، په ورکولو کې نه ده. اورېدلی هم ده که نه، وهم پېژنده که نه. خلکو چې د اوسه پورې غټ دغه جوړ کړی وي پاکستان کې، د نه بل غټ مولا نشته. زه ته په الله قسم خورم، د الله په کور کې ناست یم چې زما په دې جسم باندې دا ویښته ودرېږي، د الله بنده را ته څه ګډې وړې دي شروع کړې. اوس که چېرته داسې باریک مسله وی اختلافي، زه موږ وایو چې مسله هسې اختلافي، د سود دا مسله خو ماشوم هم پېژني، خو مشکل دا دی چې دته چې را مخامخ کم ناست دي، نو دوی کې کیدی شي د بعضو دا معاملې، نو مولانا صاحب نه غواړي چې د دوی زړونه خفه کړي. نو د هغوی دپاره به ګې لاره څه وویسته چې مسله په څه کې ده، اخیستو کې ده، ورکولو کې نه ده. مطلب دا شو لکه ما تا نه قرض واخیستو 1000 روپۍ، ته ما ته وایې چې دا 1000 به ماله 1200 واپس راکړې. نو اوس ناروا کار ما ورته اتفاق وکړو چې صحیح شو، تا هم دسخط وکړو ما هم دسخط وکړو. نو هغه یار وایي چې دې ځای کې اوس ناروا څوک دی؟ د چا چې قرض ورکړی دی، خو دې کوم چې ورسره په دې عقد باندې دسخط وکړو چې صحیح ده، زه به 200 پکې زیاتي در کومه، دته څه مشکل هغه نشته. نو لارې صفا کړه، ځکه چې ته په هغه ملکونو کې اوسېږي، ځان له کوره لې، ځان له دوکانه لې، نو ته خو ورکولو والا کې که نه اخیستلو والا کې. نو هغه وایي چې مشکل په ورکولو کې نه دی، په اخیستلو کې دی. نو که چا بیا دا تپوس کړی چې موږ اخیستلو والا کې یو، د دې به څه حکم یې کېدای شي هغه له به کوم بیا یو نرۍ لار راوتی وی بله. د الله نه یره پکار ده. نو هغه کس ما ته دا وایي چې غریبي ده زمونږه، دا دومره ډالر یې موږ د کوم ځای نه را پیدا کړو، کورلو هلته سیکل یا ګاډی څه شی نه دی. نو ما ورته دا ووایي، او وی مولوي صاحب راغلی و، هغه پکې ووایي چې دا کي یاره ما دغه مولوي صاحب که چېرته میلاو شو، نو دا تپوس به ترې زما دپاره وکړي چې د الله په شریعت کې دا فرق په کوم ځای کې راغلی دی چې دا مسله د غریبانو دپاره ده او دا د مالدارانو دپاره ده. او امتحان خو اصل دا دی چې ته غریب یې او په یو مسله کې ته ضرورت راشي. مالدار ته خو ضرورت نه راځي، نو ته د مالدار دپاره حرام، هغه ته خو ضرورت نه راځي. مالدار ته د سود ضرورت نه راځي، ولې؟ پیسې ورسره شتي. خو دا چې قرض واخلم او بیا وله پیدا ورکوم، د دې زیات ضرورت چا ته راځي؟ غریب ته راځي. نو ته خو چې غریب دپاره روا شو، نو حرام چا دپاره دی؟ نو ډېر احتیاط کوئ، خصوصا د نن سبا د انټرنیټ دا فتوی نه دي، د دې نه ځان لرې ساتئ. بل ورځ یو ملګري ناشنا یو خپله تجربه شیر کړه موږ سره، یو ګروپ ته د علماو، نو په هغې کې هغه یو تجربه شیر کړه، وی ګوره هسې وي ما د ګوګل کې معلومات کول د دغه په باره کې، د ګوره کوم پیغمبر یاد کو، زما د ذهن نه د پیغمبر نوم ووتو، یو پیغمبر یاد کو چې یونس علیه السلام او که یوسف علیه السلام. نو په یو ځای کې جواب دا راووت، اخو موږ سرچ بټن وو چې څه جاخې راووتې. اوس دا الله ته پته ده، او د الله نه بعد بیا علماو ته پته ده چې دې کې صحیح کم یو دي او دې کې غلط کم، او د عامو خلکو کار څه دی؟ پیسټ بیا څه کوپي، د دې ځای نه یې راواله په بل ځای کې ولېږه، جی ګوګل شیخ ګوګل والا جواب راکړو. هغه په هغې کې هغه یو جواب دا را پیدا کړو، وایي چې یونس علیه السلام دا صحابي دی او دی د رسول وسلم سره پاتې شوی دی، او دی داسې او دی داسې. هسې هغه دې لپاره ولګوي چې لکه د دې باره کې خلکو ته ووایي چې د الله بندګانو دین د دې ځایونو نه لستی کېږي. یو رسمي ځای دی، پاڼه ده انټرنیټ باندې، یو ویب سایټ دی چې یقیني د هغې پته ده، هلته که سړی معلومات واري څه خبره نه. خو ته چې ګوګل کې سرچ وکړې، په دې کې وچ او لامده ټول راځي. نو ډېر احتیاط کوئ،
دین د ګوګل نه نه زده کېږي یا ته دا چې په فیسبوک کې به سرچ وکړي یا په ټیک ټاک کې چې راشي دې کې یوه مسله راوځي نو چې بیا که هر سره ووتو دی خو یو دویمه ده لکه اوس یو سړی دی هغه ته د سود ضرورت دی صحیح شو او ده د دې مسلې سرچ وکړو په سرچ کې دا خو دنیا ده څوک د الله نه هېرېږي څوک نه هېرېږي د یو کس بیان پکې راووتو وي دا کار روا دی هلته د ده ورته ضرورت دی وي دی بس واضح ده چې دی به وایي چې حق پرست ملا خو مې نن را پیدا کړو د اوسه پورې خو دا قیمتي کاڼی زموږ نه غایب و هغه دی وی چې روان نو ډېر احتیاط کوئ ډېر دا مسلې د دین دي دا مسلې د اسلام سره تعلق ساتي نو په دې کې به ګپ نه لګوئ الله دې موږ د حرامو نه وساتي